بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. مونږ نن یو مضمون شروع کول غواړو چې هغې کې یو داسې علم راجمع دی چې هغه اصل کې اصل دی او اساسي علم او بنیاد دی. طالب العلم لپاره پکار ده چې کله دی مرحله د علم پوره کول غواړي نو د لپاره هر فن کې هغه هر مضمون هغه ویل ضروري دی. نو نن موږ تاسو یو کتاب شروع کول غواړو چې هغه ته مبادئ الاصول وایي، مبادئ اصول الفقه. دا په یو ډېر ښایسته شکل کې راجمع شوی دی د دې وجې څخه چې په اسانه طریقه سره دی. د شیخ سعید احمد البالمبوري رحمه الله چې د مبتدي طالب العلم لپاره چې کله طالب العلم غواړي د علم مرحله شروع کړي نو هر فن کې لکه اصولو کې جدا، حدیثو کې جدا او دا رقم صرفو کې جدا، نحو کې جدا، هر څه کې جدا جدا یو اسانه کتاب ویل پکار وي. دې وجې څخه د یو څو قواعد هغه راجمع کړي دي او اخذ یې کړی دی د اصول شاشي څخه، یعنې په طریقه د اصول شاشي روان دی خو د هغه څخه یې اسانه راوړي. لکه انسان که طالب العلم لکه مخکې طریقه دا وه چې د درس نظامي نه مخکې دا درجې نه ولې نو هغوی طالب العلم به اول په اصول کې اصول شاشي ویله او هغه به دته مشکله سوله ځکه چې د اصل مبادي زده نه وله نو هغه سخت مشکل کار به د مخه وی. خو بیا شیخ سعید احمد دا یو داسې کتاب او مبادي هغه منعقد کړله چې د راروانو کتابونو لپاره اصول شاشي، انوار نور الانوار، کشف الاسرار د دې کتابونو لپاره هغه اسانه جوړه شوله. نو دې وجې څخه په اصولو کې اول مبادئ الاصول ویل پکار دی. بسم الله الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. دلته پی ډي اف کې چې کوم کتاب دی ما تاسو ته لیږلی دی نو اول او دویمه صفحه کې هغه د دوی هغه معلومات او دریمه صفحه کې دی شروع کی خطبې سره. بین یدی الکتاب وایي زما په دې لاسونو کې کتاب دی، یا بین یدی الکتاب زما په دې لاس کې کتاب دی، یا بین یدین الکتاب دا اصل کې یدین دی. دا قاعده تا ویلې ده کله چې اضافت وشي نون په دې حالاتو کې غورځي. لکه الله قرآن ما بین ایدیهم ګوره بین مضاف دی و ایدی ته نو دې وجې څخه بین یدی الکتاب هم صحیح دی، بین یدی الکتاب هم صحیح دی. دی وایي زما د لاسونو کې کتاب دی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ټوله صفتونه خاص الله لره دي. الذي هغه الله هغه ذات اراده چې غوښتلې بعباده په خپلو بندګانو باندې الیسره اساني. اراد دا په معنا د غوښتلو سره زه وایم ارید الکتابه زه ستا نه کتاب غواړم یا ارید القلم قلم غواړم. دلته د اراده مختلفې معناګانې دي خو سیاق و سباق ته به کتل کېږي. ولم یرید بهم العسر ولم یرید الله نه غوښتل بهم په دوی باندې العسر سختي. لکه دا حدیث نه معلومیږي وروسته حدیث هم ذکر کوي. ولم یرید موږ تاسو نحو کې د دې مثال ذکر کړی چې کله فعل المضارع باندې لم داخل شي نو دې حالاتو کې جزم کوي. نو ولم یرید مثال هم دغه دی. نه غوښتل الله بهم په دوی باندې العسر سختي. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یسروا ولا تعسروا تاسو سختي اساني کوئ سختي مه کوئ. وبشروا ولا تنفروا. نو دې وجې څخه مصنف ذکر کوي. والصلاة او
رحمتونه دي وي، السلام و سلامتیا دي علی من قال، په هغه چا باندې چې ویلي دي انما بعثتم میسرین، یقینا تاسو را لیږل شوي یاست، بعثتم تاسو مبعوث شوي یاست، لیږل شوي یاست میسرین اساني کوونکي، یسر یسر تیسیرا فهو میسر، میسر اسم فاعل صیغه ده، نو تاسو را لیږل شوي یاست اساني کوونکي. ان مع العسر یسرا قرآن کې چې راځي د اسانۍ نه وروسته یسرا د سختي نه وروسته اساني ده، نو یسر دا اسانۍ ته ویل کېږي او عسر دا سختۍ ته ویل کېږي. ولم تبعثوا او تاسو نه یاست لیږل شوي معسرین سختي کوونکي، یعنې دین کې تاسو اساني کوئ سختي مه کوئ. رواه البخاري، امام بخاري مولا دا حدیث ذکر کړی دی. اما بعد وروسته فقد یدرس درس کیږي، یدرس دا فعل مضارع مجهوله ده، درس کیږي فی المعاقل الاسلامي، معاقل هغه ځای ته ویل کیږي، هغه مکان ته ویل کیږي. لکه مثلا یو څوک وایي معاقل اللصوص دا ځای د غلو دی، یا معاقل الزهد دا ځای د زهدا دا ځای د تقوادارانو دی. نو معاقل اصل کې هغه ځای ته ویل کیږي، هغه مکان ته ویل کیږي. فی المعاقل الاسلامیة په هغه ځایونو د اسلام، والمدارس العربیه او په هغه مدرسو عربي مدارس. بادیو بدء الوصول شروع کوونکې د اول وار د اصول، بدء معنا شروع کول. لکه حدیث کې راځي نبی اسلام وایي ابدأوا بما بدأ الله، شروع وکړئ په څه چې الله شروع کړی ده. نو بدء دا شروع کوونکي ته ویل کېږي، یعنې کوم څوک چې اصول شروع کوي نو وایي دوی درسوي اصول الشاشي، یعنې مخکني معاقل ځایونو مدارسو کې اول اصول الشاشي شروع کېده، فی اصول الفقه په اصول الفقه کې. وهو کتاب د اصول الشاشي یو داسې کتاب دی ماتع یعنی فایده رسونکی دی، متع یمتع فایده رسوي، نافع دا د دې معنی ماتع نافع دا دواړه یوه معنا دي. الفاظها شتا و معناها واحده، قاعده دا چې بعضې الفاظ هغه مختلف وي خو معنا یوه وي. لکه زه وایم چې قم ودرېږه، قف قم ولاړ سه، قف ودرېږه، ګوره دواړه یوه معنا ده، الفاظ مختلف. یا زه وایم اجلس کینه، اقعد کینه، ګوره دواړه یوه معنا ده خو الفاظ سره مختلف. نو ماتع منافع معنا فایده رسونکي دي، پوره فایده رسونکي. لکن اسلوبه قدیمة وایي د هغه طریقه چې ده د اصول شاشي دا مخکنۍ طریقه ده. و ابحاثه منتشره او بحثونه یې څه غوندې مشکل دي. و امثلته مثالونه چې دي متنوعة څه سره ګډ دي مختلف دي. فهو مرتفع وایي دا پورته ده عن مستوي الطالب د طالب د استعداد نه، الوافدین چې دوی تلونکي دي الى المدارس الدینیة و هغه مدارس دینیه ته. یعنې دا کتاب اصول الشاشي چې دی دا د هغه طالب العلم د استعداد نه بره دی چې دی کله شروع کوي اول د مرحله د علم، ځکه دا سخت دی. وایي فیقاسي المدرس قیاس کوي تدریس کوونکی فی تدریسي په خپل تدریس کې مقاسات قیاسونه، یعنې مدرس چې کله اصول شاشي درسوي دی خپل قیاسونه کوي، یا مثلا طالب العلم سر نه به خلاصېږي دی، یا فیقاسي مطلب دا هم کېدای چې سختي کوي المدرس فی تدریسي مقاسات په خپل تدریس کې سختي، یعنې په سخت انداز سره وایي، ځکه دا اسانه دي نه د مبادي ویلي نه نو دته سخت دي، دواړه معنا یې صحیح دي. وایي فکان من الواجب واجبه دا ده ان یدرس چې درس کړل شي قبله مخکې د دې اصول شاشي نه کتاب یو داسې کتاب یسهلو چې اسانه کوي طریقه او طریقه و دې اصول شاشي ته، یعنې د اصول شاشي نه مخکې باید یو داسې کتاب درس کړل شي چې هغه اصول شاشي ته طریقه اسانه کړي. و یقرب او نزدیک محتواه خپل چارچافیره، یعنې دا اصول شاشي ورته را محتوي کې را نږدې کړي ورته، او و یمهد او ځانګو یې کړي، و یمهد لمعناه، ګوره مهد ځانګو ته ویل کېږي. الله قرآن کې وایي فی المهد کهلا،
په زانګو کې. زانګو دا دلته معنا دا ده د مهد چې زانګو کې مطلب داسې یو نقشه غوندې ورته جوړه کړي یا یې ځان ته راجلب کړي. معناه د معنا د اصول شاشي دپاره د یو زانګو جوړه کړي، یو اساني جوړه کړي. نو فوضعت هذا الکتاب، دی وایي ما کېښودی دغه کتاب مې وضع کوي، رجاء دا زما امید دی، ان یملأ الفراغ چې ډک کړي هغه فارغه ځای. یعنې فارغه ځای دا دی چې مبتدي طالب العلم لپاره اصول شاشي دا کافي نه ده، ځکه دا د لپاره سخته ده. نو دی وایي ما یو فارغه ځای وکتی، دا ځکه چې هغه مبادی الاصول ونه دی وایي ما دا شروع کړله او دا مې وضع کړه د دې لپاره چې فارغه ځای ډک شي او اول باید طالب العلم دا ووایي. ومبادئ الشیء قواعده الاساسیه، او د شروع کوونکي لپاره یو شی دا باید دی داسې قواعد زده کړي چې قواعده الاساسیه چې دا اساسي بنیادي قواعد وي، التي هغه یقوم علیها چې دی په هغه باندې ودرېږي. مبادئ الاصول په شروع کوونکي د اصول سره، ای مبادئ اصول الشاشي، یعنی یو کس شروع کوونکی د اصول شاشي دی، د دې نه مخکې دی باید داسې مبدأ شروع کی چې هغه اساني راولي په باره د اصول شاشي کې. ای فی طیه مضامین اساسیه، فی طیه معنا دا ده، فی طیه په کسره د طا سره، یعنی په نیت د ده کې په سیر د ده کې باید دی داسې اصول شروع کی. ای فی طیه په نیت د ده کې مضامین الاساسیه چې هغه مضمونونه اساسي بنیادي مضمونونه وهو هغه اساسي بنیادي مضمون چې دی مبادئ لاصول الفقه. مبادئ دا جمع د مبدأ د مبادئ معنا شروع کول د هغه اصول د فقه. اصول خو دا جمع د اصل ده، لکه وروسته بیا معنا راشي د اصول الفقه. اصول دا جمع د اصل ده. اصل څه ته ویل کېږي؟ لکه ما یبتني علیه شی چې په هغه باندې شی جوړیږي. زه وایم چې اصل الشجره د دې درختي اصل بنیاد، یا اصل الجدار د دې دیوال بنیاد. اصل دا اصل کې بنیاد ته ویل کېږي. او دا رقم دی وایي وهو مبادئ دا شروع کول د اصول الفقه لپاره. کذلک دی دغه ډول فقد یشتمل دی مشتمل دی علی مغزاها د ده په اصل باندې، یعنی مشتمل دی د ده په اصل باندې دا اصول مبادئ اصول الفقه د دې یعنی د اصول شاشي نه مخکې دغه مبدأ ویل دا ضروري دی. واستفدت فی ترتیبه دی ما استفاده کړې د دې په ترتیب کې من اصول الشاشي و تسهیل دا عالم النبیل محمد انور البدخشانی. او دا رقم د وید نور الانوار او د کشف الاسرار شرح المصنف على المنار د دې څخه مې د دې کتابونو څخه مې اخذ او استفاده کړې ده. فالله یجزي، وی الله دې جزا ورکړي اصحابها و خاوندانو د دې کتابونو ته احسن الجزا ښایسته جزا. وتقبل الله دې قبول کړي هذا العمل دغه عمل المتواضع چې هغه ډېر د عاجزۍ دی، بفضله د الله په فضل سره، ومنه د الله په احسان سره، وکرمه او د ده په سخا سره. آمین. وصلی الله علی نبی الکریم وعلى آله واصحابه اجمعین. د سبا به ان شاء الله العزیز هغه اصل او فقه د اصول مبادئ لپاره شروع کوو. د مقدمې نه خلاص شو. جزاکم الله خیرا.